السلام علیکم. د حسین راډیو خوږو زړه ته رانږدې مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. درنو اورېدونکو د خیال هنداره خپرونه کې نن د یو نوي ناول د سپوږمۍ خور سره حاضر شوی یم. دغه ناول سره تر پایه واورئ او د هرې لحظې ځانګړی خوند واخلئ. پیل کوو د ناول په لومړۍ برخه. شپې تر ډېره وخته ویښ پاتې شوم. سترګې مې هم له ډېر انتظاره ګلابي کمیس اغوستی وه. بڼو مې هم ځان پسې د کائناتو درانه ستوري تړلي وه چې ما به د پورتنیو لاندنیو بڼو ترمنځ بېلتون راوسته. دوی به بیا لکه د وینو پرېوتي یو له بله تاوه شول. د خوب سیلۍ مې د انتظار په دښته ګړندي اسونه ځغلول. تښتېدلې ژېړې څېرې مې د خوب په راڼه سیند سرغوټه وهله. خوب کې مې د انتظار له امله ګډ وډ خوبونه لیدل. موبایل مې د واسکټ په ښي جیب کې چالان پرېښې وه. د موبایل د تړنګا په اورېدو مې انتظار په خوب تللي وجود کې د وختیا انګازې وغوړېدې. د واسکټ جیب ته مې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړئ. ګورم چې د موبایل په ښیښه مې د یاد په نمبر چې زما د ښوونځي ټولګیوال و سترګې ولګېدې. سمدستي مې ځواب په تڼۍ ګوتې ته زور ورکړ. له یاد څخه مې له ډېرې خوښۍ سلام او روغبړي هیر شو. په همدې پیل وکړه چې واکه زیری مې در باندې زیری مې در باندې. دا غږ یې څو ځلې زما تر غوږو را بدرګه کړه. ما هم په درزېدلي زړه وخوړه چې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته بریالی شوی یم. یاد له ډېرو ځورولو وروسته راته د زیرې منلو په بدل کې وویل بغلان پوهنتون ژورنالیزم پوهنځۍ ته په لوړو نمرو بریالی شوی. دا زیرې زما لپاره هغه زیرې وه چې له خوښۍ زما خبرو ته د پولادو ځنځیرونه واچول. خبرې مې هېرې شوې. وجود مې له ډېرې خوښۍ د سړو څادره واغوست. طبیعت راته له هرې لورې د مبارکۍ نارې وهلې. په شونډو مې لکه د اوبو زړوبې نرمه مسکا خوره وه. کور کې اوسېدل راته دومره ښه نه ښکارېدل. په همدې تلوسه کې وم چې کله به د پوهنتون دروازې په زړه د مینې ډک قدم ږدم. ژوند مې له طبیعت نوي نوي رنګونه اخیستل. راتلونکې مې راته لکه د سهار ستوری تک سپین ځلېده. له هر وخته مې ژوند ته زیات هیلهمند شوم. د زړونو تړونه او د رب کارونو ته ګوره. یا چې د ښوونځي په ټولګي کې راته نږدې ملګری وه په پوهنتون کې هم راسره د 4 کلونو لاروی شو. د ښوونځي کال د پیل 2 ورځ 7 بجې وې. یاد راسره د موبایل په لیک خبرې وکړې چې واکه نن به ضرور د پوهنتون لیدو ته ورځو. ما هم پرته له کوم دلیل ورسره ومنله. زموږ له کوره تر پوهنتونه نږدې 1 کیلومتر لاره وه. له کوره په وتلو مې له ځان سره ژمنه وکړه چې تر پوهنتون به پلی ځم. قدمونه مې دومره ګړندي وه چې د لارې په سینه پراته شیان رانه مخ اړوه او د لارې خلاصون لپاره له ما سره مرسته کوله. هوس مې هم د پسرلي له عطرونو وږمو بې باکه مچکې اخیستې. د پوهنتون اکاډمي لمنې ته ورنږدې شوم. یاد هم د پوهنتون په لویدیځه دروازه کې زما په تمه ولاړ وه. له جوړ په خیر وروسته مو دروازې تر شا پرېښوده او د پوهنتون په ارته سینه مو د زرین زیرک په څېر پاسته پاسته قدمونه کېښودل. د خپل ټولګي پیدا کولو په لټه کې شو. ټولګی مو هم د څو پوښتنو وروسته پیدا وردننه شو. ټولګی مو عجیبه ښکارېده. دا چې موږ د ټولګیوالو شمېره ډېر وه. زموږ ټولګی د غونډو له هغه تالاره جوړ وه چې ان 1500 کسان پکې ځایېدل. نن ورځ مو یوازې له ځینو ټولګیوالو سره پیژندګلوي وشوه خو د درس ویلو کوم څرک ونه لګېد. د ټولګي په هره څنډه او منځ کې ټولګیوال د بنډار لپاره 4-5 سره راغونډ شوي وه. زموږ د بنډار ډلګۍ د ټولګي دروازې ته مخامخ جوړ وه. د ټولګي ور پرانیستل شو. یو چا د ټولګي په مرمرین زړه بخملین قدمونه کېښودل. هوډ مې وکړ چې پورته ورته وګورم. سترګې مې بېواکه نښترینه زینه د هغې له قدمونو د مخ تاج محل ته کېښود. د نظر غشو مې د هغې واورین مخ ته خپله بېرحمه نښه برابره کړه. سترګو مې هوډ وکړه چې په جنګ ورشي. خو د هغې د شنو سترګو نظر دومره زورور وه چې زما د سترګو نظر یې زما له سټه وایست. دا د هغې کتل نه وه. زما د زړه په جوړ شوي کور د بمونو توغوله وه. په وجود مې د خوټېدلو اوبو باران پیل شو. ټولو غړو کې مې د ستړیا څپې ووړېدې. د هغې د ښایست په رنګین بازار کې مې ځان له ځانه لکه یتیم ماشوم ورک کړ او زړه مې هم خپل عاطفي وجود د کبابي په سیخانو کې وپیه.
له ځان سره مې وویل واکه دا خو به خوب نه وینم، خو نه دا خوب نه و، هر څه رښتیا وه. د ټولګیوالو مو بنډار کې خبرې پای ته ورسېدې او ډله له ټولګي ووتل. یاد را باندې غږ وکړ چې واکه نور به زه ټول لاړ، خو زما زړه په ټولګي کې لکه د بنګال توتي بند پاتې شو. په خو مې په وتلو پیل وکړ، خو زړه مې د ټولګي تورې تختې له تورو سره پیللی پاتې شو. نن مې نیمه ورځ او بشپړه شپه د زړه شاهین خپلې وزرې په اسمان کې پړکولې. نظر مې د هغې څېره مخ ته کوله. ویرېدم هسې نه چې د پښو له قدمونو لاندې مې نشي. کری شپه مې په ولاړو بڼو او لوسو سترګو تېره کړه. په همدې فکر کې وم چې د دې ګلرنګې ښاپېرې نوم به څه وي، خو دومره ډاډه وم چې د ټولګي په حاضرۍ کې خو به خامخا د دوی نوم وي. سهار په زنګېدلي سر لکه د خوبولي ماشوم د پوهنتون تر ټولګي لاړم. نن ورځ د ټولګي ټولې څوکۍ په دوه برخو چې یو اړخې انجونې او بل اړخې هلکان لپاره منظمې کېښودل شوې وې او په منځ کې یو لاره د تګ راتګ لپاره پرېښودل شوې وه. زما په قسمت کې د هلکانو اړخ دریم قطار، انجونو خوا لومړۍ څوکۍ په برخه شوه. هر یو ټولګیوال مو د ټولګي نالیدلې مینې ته ځان را رسوه. د ژبپوهنې ښوونکي مو هم د ټولګي تر وږو سترګو خپل قدمونه را بدرګه او ځان یې راوپېژنده. څه ناڅه درس مو وویل. هغه وخت را ورسېده چې زه لکه د مزلونو تږې لاروی ورته په وچه صحرا ناست وم. ښوونکي د حاضري غوښتنه وکړه. یو ټولګیوال مو د پوهنځۍ له ادارې سترګو له رب سره حاضري وروسپارله. دا چې د حاضري په سر کې زما نوم وه، د دې پر ځای چې ورته زه صیب ووایم له خولې مې ورته ووت. په کانګریټي ټولګي کې د ټولګیوالو خنداګانو انګازې وکړې، خو ژر د ښوونکي په امر غلي شول. ښوونکي د حاضري په اخیستلو پیل وکړه او هر کس د کلمې په یادولو ترڅنګ لاسونه هم پورته کول. زما فکر او هوس د هغه چا مقناطیسي سترګو ته وه کوم چا چې زما زړه د سینې له قفسه ځان پسې کش کړی وه. ښوونکي د شینکې نوم اخیستلو وروسته په ټولګي کې یو تک سپین لاس زما د امید له روحه پورته شو. سترګې مې رډې پاتې شوې. د شینکې واورین لاس په ټولګي کې سپینې شغلې خورولې. ښوونکی له ټولګي ووت. دا چې راتلونکی ساعت خالي وه، ما د شینکې له شنو سترګو سره په خیالي نړۍ کې خبرې کولې چې دا نوم به ضرور د شینکې کورنۍ د سترګو له الهام اخیسته وي. د شینکې سترګې له دې نامه په څېر ښکلې لکه د پنجشیر لاجور داسې شنې وي. زما ورځې همداسې په نامعلوم مزل تېرېدې. دوه غبرګې ښوونکو مو د ټولګي په دروازه سرونه دننه کړل چې ستاسو له منځه څوک غواړي د ټولګي نماینده وټاکل شي. څلورو ټولګیوالو مو لاسونه پورته کړل. ټاکنې پیل او نماینده وټاکل شو. دا چې د شینکې څوکۍ زما د څوکۍ په خوا کې وه، تل به همدلته کېناستلم او د شینکې له سپینو لاسونو او سپینو نوکانو به مې د طبیعت د الوت وزرې ورکولې. شنو خمار سترګې د شینکې غزلیز مخ ته دوه برابره ښکلا وربخلې وه. زړه مې ډېر درد او فکر ورځ په ورځ پړسېده. هڅه مې کوله چې شینکې ته ځان ورنږدې او خبرې ورسره وکړم، خو د شینکې ښایست زما د خبرو کولو جرأت کم کړی وه. په دې فکر کې وم چې دا ډک زړه به مې د چا په کچکول کې تش کړم. وخت را باندې لکه په اوږو بار وجود داسې تېرېده. دا چې د پوهنتون د پیل څو اونۍ تېرې شوې وې، ټولګیوالو مو یو بل نومونه څه ناڅه زده کړي وه. له خپله څنګه غږ را باندې وشو، واکه سمدستي مې د زړه مړاوي تارونه په ترنګا راغلل چې ورته ومې کتل. د شینکې له ورېښمنو شونډو دا خبرې راټوکېدلې. وبخه، زه او پاتې وږي شوي یو، تر دوکانه لاړ شه، د دې پیسو په بدل کې موږ ته ډوډۍ، چپس او اوبه راوړه. زما په بېروحه وجود کې دومره وس نه وه چې د شینکې تر ګوتو مې خپلې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړې وای او د هغې له نریو سپینو قلمي ګوتو مې پیسې اخیستې وای. داسې فکر مې کوه چې ټولګیوال زموږ په ننداره دي. د وجود په مړو غړو مې د خولو قطارونه منډې وهلې. یو زړه مې خپل او بل مې پور واخیست. شینکې ته مې وویل خیر پیسې پرېږدئ، زه به یې راوړم. خو شینکې را سره ونه منله. پیسې راکړې. دوکان ته په لاره مې پیسو کې د شینکې د وجود اترین خوشبو لټوله. دوکاندار ته مې له خپله جیبه پیسې ورکړې او د شینکې پیسې مې لکه د شهید ډالۍ په جیب کې کلک کې وساتلې. شینکې او پاتو دواړه زما په انتظار د ټولګي په دهلیز کې ولاړې وې.
چې دواړه مې د سترګو نظر لاندې راغلې، خوراکي توکي مې ور وسپارل. شینکۍ راته وویل واکه په زحمت مې کړې، بخښنه غواړم. شینکۍ د پستې ژبې تر څنګ په شنو سترګو هم خبرې کولې، خو زما بایللی زړه د هغې د سترګو پوره ترجماني کوله. هغې ته پاتو زیاته ګرانه وه. دوی به لکه د مزار سپینې کوترې یو له بله بېلېدلې او د پوهنتون له پسرلني نظام څخه به یې خوندونه اخیستل. شینکۍ به تل ناڅاپي له سپینې خولې په ما غږ کوه چې دکان ته لاړ شم او دوی ته خوراکي توکي راوړم. هر ځل به په ما یو قیامت تیرید. دا چې زما په وجود به خولې راماتې شوې او د مخ رنګ به مې بدلون وموند. یاد ته هم شکونه پیدا شوي وه. یو ورځ یاد د پوهنتون له انګړه تر کوره یو ځای راسره راغی. په خبرو کې راټینګ کړم چې واکه دروغ به راته نه وایې، ځکه چې زما او ستا ملګرتیا یو له بل نه بېلېدونکې ده. دا شینکۍ ولې هر وخت په تا غږ کوي او ته په دې ورځو کې یو بل ډول شوی؟ هو رښتیا، کله چې شینکۍ سره خبرې کوي او پیسې ترې اخلې، دا خولې ولې در باندې راماتې شي؟ ها ګوره واکه په تا کې کار شته، ښه پرېږدم دې نه، خبره راته پاکه وکوه. ورته په خندا شوم. نه داسې څه نشته، بس هسې کله کله مې ګرمي وشي او خولې شم. خو یاد زما په خبرو باور ونه کړ. فکر مې وکړ که یو وخت یاد خبر شي او ما ورته ویلی نه وي چې شینکۍ مې زړه د سینې له کټارو په خپل پلو کې غلا کړی دی، نو بیا به یاد سخت خفه شي. زما لپاره همدا یو ښه مهال په لاس راغلی چې یاد ته خپل ډک زړه تش کړم. یاده خبره درته کوم خو چاته به یې نه وایي. یاد هم ښي لاس په راکولو سره ژمنه وکړه چې څوک به نه خبروي. زما یاد یاره له هغې ورځې چې شینکۍ په شنو سترګو ګلابي څېرې مې سترګې لیدلې، زړه مې د ارامتیا احساس نه دی موندلی. نړۍ راته یوازې د شینکۍ په سترګو ښکلې ښکاري او د شینکۍ ښایست له 15مې سپوږمۍ سره نشم پرتله کولی. شینکۍ مې دومره ښکلې ده چې د سپوږمۍ مشره خور راته ښکاري. هو دا د سپوږمۍ خور ده، د سپوږمۍ خور. یاد راته په مسکۍ شونډه وخندله، ویې ویل واکه دا ستا د مینتوب وخت نه دی، ځان دې په خپل واک کې کړه. دا خبرې پرېږده، خپل درسونو ته دې پام کوه. له خبرو معلومیږي چې ځان دې له ځانه ورکه ده. پام کوه چې کومه ورځ دې په ټولګي کې ګریوان ونش کوي او د شینکۍ د پښو خاورې ښکل نه کړي. تا خو له ځانه سم د تیرینا مشوق جوړ کړی، خو د یاد خبرو په ما زره هم را تاثیر ونه کړ. د زړه وچه دښته مې هم د شینکۍ په هر ځل لیدو باراني شوه. شینکۍ راته له هر څه اړینه وه. 100 سلنه ازموینې هم رانږدې شوې وې. هر یو ښوونکي مو د ازموینې خبرې کولې. دا ازموینه زموږ لپاره د پوهنتون لومړۍ ازموینه وه. فکر مو کوه چې پوهنتون ازموینه به د ښوونځي له ازموینې سره توپیر ولري او د پوهنتون ازموینې به سختې وي. ازموینې ښې په خوښۍ سره تېرېدلې، خو د شینکۍ د بادامي شنو سترګو پوښتنې به زما د زړه په پاڼه بې ځوابه پاتې وې. هر څومره چې به مې زړه وغوښت شینکۍ ته ورنږدې شم، خو د وجود رېږدېدلو غړو به مې له هغې څخه یو څو قدمه لرې واخیستل. شینکۍ به چې خپل نازک پلونه د ټولګي په مرمرینې سینه کېښودل، یاد به په سترګو خبرې راسره پیل کړي چې ګواکې د سپوږمۍ خور راغله. د یاد خبره د سپوږمۍ خور به هم په داسې حیا کې خپله څېره ښکاره کړه. د لوست کتابونو مو پای ته ورسېدل. د ټولګي نماینده مو په ټولګیوالو غږ وکړ چې را روانه ونې مو د سیمستر وروستۍ ازموینې پیل کېږي. د ازموینې مهالویش به زموږ په خوښه جوړیږي. هر یو ټولګیوال مو خپل نظرونه وړاندې کوه. وروسته مې په دې خوښه راغله چې د راډیو تخنیک ازموینه په لومړي سر کې ولیکو او همداسې په ترتیب مهالویش جوړ کړو. د ازموینې راتلل زما لپاره اوږد بار نه وه، خو له شینکۍ څخه یو څو اونیو لپاره لرې کېدل مې هېڅ زړه نه منل. شینکۍ او پاڼو به له ازموینو مخکې د زاڼو له کتاره وتلې او خپل کتاب سره به یې سترګې له نقابه خبرې کولې. زما بایللی زړه په شینکۍ د مخ هغه کتاب مخ ته ایښې وه چې په شنو تورو لیکل شوی وه. ازموینې ښې تېرېدلې، خو زما لپاره ځکه دومره ښې نه وې چې فکر مې کوه دا 8 سمستره به دلته د شینکۍ په شتون کې څنګه تېروم. د پسرلني سمستر ازموینې مو پای ته رسېدونکې وې. سبا مو د ازموینو وروستۍ ورځ وه. کور کې مې زړه تنګېده. مازدیګر له ملګرو سره د سیند غاړې ته لاړم. د بغلان او کندوز سیند چې د سالنګ واورینو لمنو یې ځان را جلا کړی، یاد سره مې د موبایل له لارې خبرې وکړې
چې د سیند غاړې ته راشه ملګري هم راغونډ شوي دي. یاد راته وویل اشنا ما پرېږده چې کتاب ولولم، سبا ته وروستۍ ازموینه ده. ورته مې وویل سمه ده ورک شه مه راځه. یاد زما د خبرو له اندازه وپوهېد چې واک خفه شو. موبایل مې پرته له مخه خې پرې بند کړه. نورو هلکانو په خپل منځ کې خوسی چې یو سیمه ییزه لوبه د پیل کړل. زه ورته د سیند په خوا کې له خپل کتاب سره ناست وم. د سیند څپو له رنګین طبیعت سره سندرې زمزمه کولې. په هوا کې توتکې وسیل هم د اوبو له څپو څو څاڅکي غلا کول. د سیند له وجود څخه مې په یو جلا شوې برخې سترګې ولګېدې. شینکۍ مې سترګو ته ودرېدله. په زړه مې د تورې تیارې څادر وغوړېد. له سیند څخه جلا شوې برخې مې له شینکۍ سره تشبیه کړه چې شینکۍ به هم سبا زما له وجوده داسې بیله شي. د سیند جلا شوې برخه مې په نظر وڅارله. نظر مې د سیند په داسې ځای ولګېد چې د سیند په جلا شوې برخه بیرته له سیند سره ورغاړه شوې وه. ستنې مې زړه ته تکیې شوې او ډاډه شوم چې شینکۍ به بیا یو ورځ زما د وجود برخه شي. یاد د موټرسایکل هارن خیالي نړۍ راویښ کړم. د یاد اوږده ویښتان باد په منځ دوه ځایه بیل کړي وه. د سلام سپېڅلې کلمه پر ما ولوروله. په خوا کې مې کېناست. یاد راته کړ کتاب لولې که هسې ځان تیر باسې. یاد ته مې وویل دا بې ځایه خبرې د پرېږده. کتاب مې یو وارې لوستی. د سیند له ګونګو سندرو خوند واخله. دا وخت بیا نه راګرځي. د توتکیو ذوق هم له تا ښکلی دی. نه ګورې چې د سیند په سرخواره څادر کې ځانونه رانغاړي. یاد مې په خوله کې خبره بنده کړه او ویې ویل دا د فلسفه‌ایي خبرې دې پرېږده. شینکۍ دې څنګه ده؟ د شینکۍ د نوم په اورېدلو مې د زړه مرندې بیا سست شول. زړه مې معمولا په کوهي کې ځوړند شو. یاد ته مې خبره په رپېدلو وچو شونډو او په اوبلنو سترګو ورغبرګه کړه. سبا هغه ورځ ده چې زما روح زما له وجود څخه مخه کوي. زما بې روح وجود به زما په بې کسه وږو بار وي. یاد مې زړه ته ډاډ راکوه. ګوره واکه ځان دې په خپل واک کې راوله. د ژوند څېره دې په هنداره کې مه ګوره چې په یو وړکي کاڼي څو ټوټې شي. په اوبو کې وګوره که هر څومره کاڼې ورګزار شي بیرته ستا څېره جوړوي. یاد به مې تل د زړه ځوړند بام ته پولادي ستنې درولې. ماښام رانږدې شو. ملګرو مې د کلي په لور حرکت وکړ. یاد راته په خندا کې ویل راځه چې نن دې تر کلي په جاپاني آس ورسوم. ورو ورو مې د کلي په لور حرکت وکړ. خو د شینکۍ څېره مې باد لکه د پسرلي ګل سترګو سترګو ته خوروله. په باد مینو شنو پاڼو هم راته شینکۍ د سترګو الهامونه بخل. یاد د کور دروازې تر څنګ له موټرسایکله ښکته کړم. درنو اورېدونکو دا وه د ناول لومړۍ برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر دومې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم. هر چیرې سیاد ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ.